بسم الله الرحمن الرحیم. زه روشن شاه قلمیار د پښتو ادبي محفل د اړخه تاسو ته حاضر یم. نن به مونږه د پښتنو د اصل نسل په هکله دویمه نظریه باندې بحث کوو. د دې نظریې مطابق پښتانه د بني کتوره اولاد دی. بني کتوره د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بیبي وه چې کومه د بیبي سارا د وفات نه پس دوی په خپل زوجیت کې اغوستې وه. د بیبي کتوره شپږ زامن وو. د هغې نومونه دا دي: زمران، یوکسان، میدان، اسباق، مدیان او سوخ. دې کې د تورات مطابق په تورات کې د دوو زامنو د اولاد ذکر دی، یو دی یوکسان او بل دی مدیان. د یوکسان دوه زامن وو، سبا او دیدان. د دیدان درې زامن وو، اسوري، نتوسی او لومی. د مدیان چې کوم اولاد ذکر دی دغه پنځه زامن وو: ایفا، افر، هنوک، بیدا او ادرغا. په د تورات مطابق دې کې صرف د دوو زامنو د اولاد ذکر دی، د باقی نشته. د هغې وجه دا ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل ژوندون باندې د بیبي سارا د اولاد نه علاوه دا نور اولاد چې دی دا د عراق یعنی د مشرق طرف ته د خپلو زامنو سره دا استولي او هلته یې لیږلي. دا خلک د ایران په شمال مغربي علاقه کې چې هغه وخت په توران مشهورو آباد شول، او دا خلک بیا پارسیانو سره داسې ګډ وډ شول چې بیلتون یې ګران شو. دغه وخت دا خلک د دشت سینا سره متصل سرزمین ایکا کې آباد وو. د مدیان چې کوم اولاد دی دا په مدین کې، او چې کومه دا یوکسان اولاد دی دا یوکسانی باندې مشهور شو. د حضرت شعیب علیه السلام چې د موسی علیه السلام سخر هم وو، د ابتدا نه د بني اسرائیلو په زمانه کې د بني اسرائیلو او مالیکو ترمنځ جنگونه شروع شول. د یوکسان په اولاد کې حضرت شعیب علیه السلام پیدا شو. شعیب علیه السلام چې دا د حضرت موسی علیه السلام سخر هم وو. د ابتدا نه د بني اسرائیلو او کینیانو تعلقات خوشگوار وو. دغه وجه وه چې کوم وخت د ساول یعنی د طالوت بادشاهۍ په زمانه کې د بني اسرائیلو او امالیکو ترمنځ جنگونه شروع شو، نو د حضرت سیموئیل په هدایت طالوت د کینیانو ته وویل چې تاسو د امالیکو د منځ نه وځئ. د تورات مطابق د دې وجه دا وه چې اوله ساول کینیانو ته وویل تاسو د امالیکو د منځ نه وځئ، هسې نه چې زه تاسو هم د امالیکو سره هلاک کړم. حال دا دی چې تاسو د بني اسرائیلو سره هغوی د مصر نه راوتلي وو. پس کینیان د امالیکو د منځ نه ووتل، او ساول د حویلی نه واخله د سور پورې چې مصر ته مخامخ دی امالیک ووهل، او د دوی بادشاه حجاج یې ژوندی ونیولو او ټول خلک یې د تورې نه تیر کړل. دا زمانه چې ده د دې کومې چې مونږه ذکر وکړو دا د 1093 قبل مسیح واوښه ده. لکه چې د تورات د پورته شهادت نه معلومه شوه چې دا کینیان چې د امالیکو د منځ نه ووتل نو دوی بیا چرته لاړل. د دې نظریې د لیکوالو د خیال مطابق دا خلک چې اول په سرزمین ایکا کې آباد وو، او بیا د دې ځمکې نه په وتلو مجبور شو، نو دوی د مشرق په لور ولاړل.
یعنی مشرق لور ته لاړه او د ایران په قطبي قبلیزو علاقو کې میشته شول. ځکه چې هلته دوی ځینې هم قوم او هم نسل وروڼه د وړاندې نه تللي وو. د دې لیکوالو دا قیاس هم دی چې لکه د تورات د قضات باب اول د آیت نمبر 14 نه دا ظاهر ده دې کې لیکي چې او موسی د سخر کینی اولاد د کجورو د خار نه د بني یهودا سره د یهودا بیابان ته چې د عراق یعنی موجوده دور کې ورته عراق وي جنوب ته د هلته لاړه او هلته د خلکو سره میشته شول. په هر حال د تورات د دې پورته شهادتونو په بنا دومره ثابتېږي چې په دغه قدیمه زمانه کې سامی قبایل او د ایران قطبي قبلیز علاقې ته د مهاجرینو په ډول راغلي او په دې علاقو کې میشته شوي وو او دا ظاهر ده او وروستو به په خپله موقع وضاحت هم وکړو چې په دې علاقو کې ځینې آریایي قبایل هم استوګنو. نو د دې آریایي قبایلو سره ګډون او یوځای استوګنه په وجه دوی وینا او ژوند جواب لارې چارې د یو بل نه متاثره شوي دي. بهرحال دا یو څو خلکو چې کومه لکه بعضې خلک دې سره متفق دي چې بني کتوره کم اولاد دی همدا پښتانه دي او دا د حضرت ابراهیم علیه السلام اولاد دی. څوک دې سره اتفاق کوي څوک نه کوي په دې باندې مونږ بیا بحث وکړو. فی الحال مونږ صرف دا نظریه تاسو ته وړاندې کړه.